سند صوبې د کراچۍ ښار کې چې کوم افغان کډوال دي او هلته وخت په وخت دوی بنديان کیږي په سلګونو دغه سي افغان کډوال جیلونو ته چول کیږي چې په دې کې ماشومان هم شامل دي د هغوی سره دغه چلند او د دې ترڅنګ په هغوی باندې کوم تورونه لګول کیږي او خپل د یونیسيار څر رول دی الته په دې باندې غواړو وغږیږو چې زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده د سند های کورټ وکیل چې هغه د افغان کډوالو وکیل هم ده او د هغوی استازیتوب هم کوي منیزه کاکړ هغوی ته هرکلی وایو په خبرونه کې ستړي مشي اغلی کاکړ په خیر اغلی خبرونه ته ډیر مننه منیزه اغلی کاکړ تاسو هلته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حالاتو څخه هم خبرې ک د ورستي حالاتو نه خبر کوي چې یو خود دوی شمیره څومره ده چې په بند کې ده او دا چې په کوم تورونو نیول شوې دي ک د دې په اړوند لغوندې لومړی تاسو معلومات مو سره شریک کړئ منیزه به په کراچۍ کې تر دې لمه هم افغانان وار نیول کېدل خو د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې 1515 افغانان چې یو د دغه په خلاف د تکریک ډاون شروع شو او دا چې کوم نوې سیس پکې وینو اول کبه لاس کسان نیول کېدل نو درې به ډاکومېنټډ او و به چې و ان ډاکومېنټډ دا زموږ سره د سیم اف آی آر رالو چې په هغه کې کلاس کسان نومینیټ نو لاس سره ډاکومېنټډ افغان شو او دې کې نیم پولیس په دغه بهانه کولای چې دوی دغه کارت چې د ایکسپایر شوی کوم چې د یونیسيار لخوا پر لسلک افغانان ته په پاکستان کې ورکړل شوی د پی او آر کارت او داغه چې کوم یادو ایکسپایری ډیټ هغه 30 جوړو امدارنګ نیم پولیس بیا دا چل کوي چې هغه د افغانانو د اوریجنل کارت والی او هغه خپل ځان سره کېږي او په عدالت کې دا وزر وکړي چې هغه دغه کس کلماونی نو د سره هیڅ کارت نه نو تاسو سوینه خپل په عدالت کې چې تاسو د دغه کډوالو استازیتوب کوي د دوی لپاره حالت تاسو غږیږي سوینه چې د دوی اسناد څنګه دي آیا دغه اسناد پوره دي کڅم تاسو یادونه وکړه چې زینې پکې شته چې هغه اسناد بندلو د خو اوس چې کوم افغانان نیول شوې دي په لاسو کې لس کسان مثلا هغوی کارډونه لري او نه دي ایکسپایر شوی بیا په دې لړ کې د کورټ د خوا مثلا څنګه یو اکشن یا دغه خیستل کیږي او کنه چې دغه مسله د دې مخنیوي وشي چې پر راتلونکو کې دغه افغان کډوال داسې ونځورول شي مونږ په دې څه په کورټ کې په کوم ججز دي یو هغه جج چې هغه په هیومانیټیرین ګراوند باندې ورته وګوري یا د لا سره زیات فیملییر یو د دې کې سره فیملییر وي نو هغه ځکه چې پاکستان ګورنمنت یو نوټیفیکیشن جاری کړی که څه هم په 30 جون باندې دا کارونه ایکسپایر کړي خو دا خلک به تر هغه نه ضرورت چې ترڅو په د دوی دا کارونه ریویو شوي نه وي یا د دوی په حق څه بل پریکړه نه شوي کابینټ نیوي کړي نو هغه یو نوټیفیکیشن دا نوټیفیکیشن موږ کورټ ته ورکاره کو هر ځکه میجستریټ ته دا افغانان پیش کوم هغه نوټیفیکیشن ولا کس کارت ورکاره کو چې دا رجسټرډ افغان دي دا ان ډاکومېنټډ نه دا باید کلاس شي د په دغه ټیم ډیسچارج نو نیم ججز چې هغه یې په هغه کې وکی او نیم بیا موږ ته وایي چې نه زه باول د دې د کارډم ویریفیکیشن کوم چې دا کارت صحیح دی کنه او زه به د دې نوټیفیکیشن هم ویریفیکیشن کوم چې آیا دا تر اوسه مطلب صحیح دی یا د دې برحق سبل نوټیفیکیشن هم راغلی دی دا دومره خلک یو ځای پولیس رانیولي دي خپل په جیل کې چې کوم افغان کډوال پراته دي هغه کې ماشومان هم دي تاسو آیا دوی سره لیدلې خبرې مو شوې دي دوی کوم ستونزې لري کوم مسلې لري حالت په جیل کې دوی کوم حقونو څخه بې برخه دي یا نه دي بې برخه په دې کې کوم د سړیانو جیل دی نو هغه اکثره چې کوم الته د صفایي تنظیم نشته او نه د ډاکټر خاص تنظیم میډیکل فیسیلیټي دوی نشته نو کوم چې سړیان دی هغه الته د پوستکي بيماري او د نور بيماریانو او مونږ په دې دا هم د یادونه ور خبره ده چې د افغانستان نه کوم هم کس ان ډاکومېنټډ راځي پس کې اکثریت د افغانان وی کوم چې پاکستان ته د علاج لپاره راځي ځکه چې او په غټه بيماري اخته یا د زړه نه جوړي یا د کینسر مریض یا نور د بيماریانو وی نو په جیل کې اکثره د بیماران یو د دوی د بیمارانو لپاره به هلته د علاج هیڅ سہولت نشته او کوم د ماشومان یا کوم په کې لس 13 کالو ماشومان دي کله کله د 8 کالو ماشومان
او هغه د مور پلان نه بغیر 2-3 میاشتې ساتل او بیا هغه ډیپورټ کول لکه نن هم یو ماشوم وو هغه سره چې کله هغه زموږ ټیم دا په کیس باندې کار کولی نو زه ورغلم ما ورته چې تاسو باندې خلاص شي هغه انا تاسو زموږ پښتانه د پښتو زده لکه هغه دومره ایکسایټډ شو دومره خوشاله شو بي میاشتې ما ځکه دغه تاریخ ورکشوي وو کله ما ته فون چې ما ته چا دا خطر لري او د جیل نه چا خطر ته لګلې و چې دا ماشوم دلته نه راځي عدالت ته نه دروږي نو ما بیا په اف آی آر کې دا نوم وکړو هغه ته مجیل ته پروډکشن آرډر دا جاری کی د عدالت د فاز نو نن چې کله پیش کړو هغه ماشوم ماته وی چې ما خو زما مور ډیره یاد کړي او ما ته وی چې کله ما په بارډر باندې چې د دې نه بری شو ما ته چاته وو بری شو لنن نو وی خان نو ته کله د افغانستان ته نو ما ته چې مطلب کوم چې سفارت لفاظ ورشي دي نو پښلوم یا په روان افتا کې یو بغاړي دی افغانستان په طرف زه کوشش کوم چې تاسو هغه غاړي کې لاړ شئ دا ماشوم ماته خان چې په بارډر باندې میډم سم نو هغه نه ما مو ته سوم دیای دا دومره معصومه ماشوم چې هغه ته یو سیم پته نه و او خپل آیا د افغانستان د قونسلګری لخوا په دې اړه د پاکستان حکومت سره خبري کیږي د سجریان نه تاسو خبري او کنه دا افغانستان کې کوم د کونسلیټ دی هغه ته سوزل تلیم چې دا وي چې کوم کونسل دی دا سره ملاقات کړي دی او د دوی کوم سفیر دی په اسلام آباد کې دا سره ملاقات شو په دې باندې د سړي راغلي چې دا مسله چې کومه د دې حل ځان نه دی چې بس زه دلته وکالت وکړم یا د نور کسان به وکالت کوي او راخلاص شي دوی به نور بیا وایي ما چې دا یو د دوه ملکونو ترمنځ مسله ده دا باید تاسو په سفارتي لیول باندې د یو بل سره کېنی او دا مسله حل کړئ دوی ماته ډاډګیره نه راکړي چې موږ دا و سره کېنستلی او موږ په دې باندې لګیایو موږ داونه پاکستان ګورنمنت نو وښتنه کړې ده چې زموږ خلک دلته مزوروي